د ګردیز بالایسار لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه لرغوني ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې دا مهال د تاریخي ابداتو ادارې سره ثبت شوي دي. په دې تاریخي سیمو او آثارو کې د ګردیز بالایسار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې ډیره لرغونتیا لري. بالایسار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانیو وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې په یوې لوړې غونډۍ ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګیر چاپیره خندق وهه. دغه حاکمان به په همدغو کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالاحصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم لرل چې د پیرداري لپاره به ترې کار اخیستل کېده او ګرد چاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل سوی وو چې د خطر په وخت کې به یاد خندق له اوبو ډکېدی ترڅو د حملې پر وخت دشمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نسی. چې د دغو بالاحصارونو له جملې څخه یو هم د ګردیز بالاحصار دی. د ګردیز بالاحصار چې یو ځانګړی تاریخ لري د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د یوې مستطیل شکله غونډۍ پر سر جوړ شوی دی چې اوږدوالی تقریبا 350 متره او لوړوالی له هوارې ځمکې څخه د 40 مترو په شاوخوا کې اټکل شوی دی. چار چاپیره مورچې تر سترګو کېږي. نوموړی بالاحصار له اسلام څخه وړاندې جوړ شوی دی چې په اړه د علومو اکادمۍ غړي ښاغلي فیضي ملي تلویزیون ته داسې وویل. طوری که ما شما میدانیم افغانستان یک کشور تاریخی است که قدامت تاریخیش بیشتر از صدها هزار سال میرسه. در این کشور تاریخی و باستانی بر علاوه از ساحات باستانی بالاحصارها هم موجود است که بالاحصارها به خاطر استفاده از سلاطین و حکمرانای افغانستان صورت میگرفت و همچنان و در جاهای استراتژیک به خاطر دفاع از محل هم اعمار میشد که از جمله یک هم بالاحصار گردیز است که بالاحصار گردیز به شکل مستطیل شکل اعمار گردیده که البته دارای 40 متر عرض و 450 متر 350 متر طول می باشد. این بالاحصار مثل بالاحصارهای دیگر افغانستان وارد دارای خندق‌ها و برج‌ها و شاهبرج‌ها می باشد که اندازه قطر برج‌های از این تقریبا به 10 تا 12 متر می رسد. البته به شکل بسیار پرارتفاعی ساخته شده. همچنان این بالاحصار دارای خندق‌ها قبلا هم گفتم که می باشه که به خاطر از اینکه دشمن نتونه تهاجم کنه و داخل بالاحصار شود. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام د مبارک دین د خپرېدو پر مهال کله چې عربي لشکرو د کابل پر باچا ریدبیل شاه برلاسې سوه هغه د ګردیز بالاحصار ته پناه یوړه او هلته مقاومت وښودی چې په اړه د علومو اکادمۍ غړی ښاغلی فیضي وایي. قدامت تاریخی از بالاحصار برمیگرده. قرار نوشته مورخین مربوط به شاهان هندوگریک و بعدها به دوره کوشانی های خرد یعنی کیدارشاهان و نبکی ها و یفتلی ها و کابل شاهان. روایت تاریخی تو میگه که زمانی که کابل شاهان در این زندگی میکردن این بالاحصار تحت تصرفشان بود. فتوحات اسلامی وقتی که شروع میشه آخرین شاه کابل شاهان از کابل فرار میکنه میره به بالاحصار گردیز و در بالاحصار گردیز و بالاخره از بالاحصار گردیز هم فرار میکنه به طرف اتک میره که فتوحات عبدالرحمن بن سمره و بن عبدالرحمن بن اشحص و یعقوب علیه السفار و همرو بن سفار این قابل یادآوری است که و قبل از اینکه بالاحصار به دست مسلمین بیفته ایره در اینجا زمر و خواهرش زکه قبل از این اسلام مسلمان میشن و با مقاومت با نیروهای کابل شاهان یا درگیر میشن و بالاحصار را فتح میکنن.
همدارس د محمود غزنوي د امپراتورۍ په وخت کې به چې غزنویان له غزني څخه هند ته تلل نو لومړی تمځای به همدا تاریخي کلا و. د ګردیز بالاحصار چې د یوې خاورینې غونډۍ د پاسه جوړ دی د افغانستان له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو څخه شمیرل کیږي. سره له دې چې د ګردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د همغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي دي خو بیا یې هم خپله لرغونتیا ساتلې ده. د علوم اکاډمۍ غړي ډاکټر عبدالاحد منګل ملي تلویزیون ته وویل چې د ګردیز بالاحصار د نړۍ په مهمو تاریخي میراثونو او جنګي کلاګانو کې راځي. پکتیا بالاحصار په اړه پوهانو چې کوم څېړنې کړي دي یا د نورو دنیا د عجایبو سره ودانیو سره او د ځینو شاهکارونو سره پرتله کړی دی. عجایبو په لحاظ په نهم مقام لري او د جنگي کلاو په حساب دریم مقام لري په نړۍ کې. د جوړښت لرغونپوهانو د 250 نه تر 350 قبل میلاد ټاکلی دی چې دا جوړ شوی دی. کله چې سکندر مقدوني راغی او د دې لارې غوښته هند ته لاړ شي نو د پکتیا بالاحصار د یو لوی محاذ په توګه ځایي یا بومي خلکو کاراوه چې هغه وخت کې زمر د دې ځای واکمن و او د زمر خور مرزاکا واکمنه وه. مرزاکا راولاړه شوه دغه بالاحصار یې بیا ځلې ورغوه. د دې لپاره د پوهېده چې سکندر مقدوني د همدې لارې راځي پر هند حمله کوي نو کله چې پر هند حمله کوي موږ هم منځه ورسره ځو. په دې وخت کې مرزاکا راولاړه شوه دغه بالاحصار یې بیرته له سره ورغوه چې دغه بالاحصار که داخل ته ورشئ یو ډیر جالب ارضي یا سیستم یا مابین جوړښت ساختمان لري. بیا وروسته حکومتونو بیلابیلو حکومتونو کړنګ شوی دی، بمبار شوی دی، په تنظیمي جنګونو کې هم وران شي. د وخت په تېرېدو بارانونو، طوفانونو، واورو هم خپل هغه خواري کړې ده، پوه یعنې ځپلی دی، د پښو یې لوولی دی. خو بیا هم په بیلابیلو دورو کې ځنه مخلصو خلکو بیا هم یو څه ترمیم کړی دی، جوړ شوی دی. خو ډېرو خلکو هیله دا وه چې د 100 کالو نه را دې خوا دا به ورغول شي، بیرته به جوړ شي، منظم به شي. که دا چیرې د یو فرهنګي مرکز په توګه وکړي تقریبا په دې سیمه کې به یې ساری نه وي. د ګردیز بالاحصار چې له خټو جوړه کلا ده په اړه د سیمې اوسیدونکي او ځینې لیکوالان وایي چې د ګردیز بالاحصار تر اسلام د مخه د بودیزم یو لوی مرکز و. ګردیز په بودایي عصر کې د صنایعو لوی مرکز و چې په هیکل تراشۍ کې لوی نوم لاره او دغه کلا اوس هم په نړیوال تاریخ کې د اسکندر په کلا مشهوره ده. د علوم اکاډمۍ غړي ښاغلي فیضي وایي چې د ګردیز د بالاحصار په اړه ډېرې څېړنې شوي دي چې تر ټولو وروستۍ یې په 1498 هجري لمریز کال کې د لرغونپوهانو لخوا ترسره شوې ده. خو ښاغلي فیضي دا څېړنې بشپړه نه بولي. مواد ساختمانی قبلا گفتم که سنگ است و چوب است و خشت خام است که اندازه خشت‌های ازی 40 در 12 البته می باشه و قرار تحقیقات باستانشناسایی که 2-3 سال پیشتر سالهای 98 در اینجا یک تحقیقات مقدماتی را انجام دادن، از این ساحات بر علاوه از خشت خام، خشت پخته هم اینا کشفیات کردن. در پولش تیکر یا سفال یا پارچه های سفالی یا ظروف سفالی را از اینجا کشف کردن که نمایندگی از دوره کابل شاهان و دوره کیدار شاهان و کوشان و ساسان هم میکنه که خوشبختانه تیکراش در ریاست باستانشناسی موجود است و یک تحقیقات تازه است. اما ما 100% گفته نمیتونیم که این بالاحصار مربوط کدام دوره تاریخی است، به خاطر از یک تحقیقات باستانشناسی کاملا در وجه صورت نگرفته و ایجاب یک تحقیق بسیار وسیع را در ساحه میکنه تا باستانشناسا بتونه تاریخ دقیق از این بالاحصار را تعیین بکنه. تاریخي سیمې که له یوې خوا د یوې سیمې او هیواد د فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندوینه کوي، بل لور ته دا ډول ځایونه د سیلانیانو د ورتګ، د هیواد د اقتصاد لا پیاوړتیا او خلکو ته د کار موندنې په برخه کې هم ډیره ګټه لري.
چې له دغو تاریخي سیمو څخه یوې هم د پکتیا ولایت د ګردیز بالاحصار دی، خو طبیعي پیښو او تیرو جګړو د هیواد دغه لوی تاریخي بالاحصار ته ډیر زیان اړولی. ډیری برخې یې ویجاړې سوي او هر کال د ژمي په موسم کې د بارانونو او واورو له امله یې نورې برخې هم تخریب کیږي، چې په اړه د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی داسې وایي. د ګردیز بالاحصار چې اوس مونږ راغلو د حالت چې زه وینم د بالاحصار د دیوالونو او د نوشونه د سر د سقف کاش که راغلی نه وای. ډیر انسان ډیر په دې کې ډیر زهیر کیږي، جګرخونه کیږي، ډیرې پیسې دلته مصرف سه، لکن دا خو یو تاریخي آبده و، تاریخي جای و. ګردیز بالاحصار علاوه له دې نه چې په شاهي زمانه کې د شاهي زمانه کې همدغه بعضې تاسیسات جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته چې په تخریب باندې شروع شوی ده تر ننه پورې ټول تخریب شوي دي. چا داسې لاس پورې نه کړی چې دا شی جوړ کړي، آباد کړي، تکمیل کړي. د ګردیز بالاحصار چې له پیل څخه د نظامي ځای په توګه ګټه ورڅخه اخیستل سوې ده، د تاریخ په اوږدو کې د جګړو له امله ورته سخت زیان اوښتی دی. د امیر حبیب الله خان په دوره کې چې د پکتیا خلکو پاڅون وکړ، نو د دواړو لورو لخوا کلا ته سخت زیان واوښتی. یاد بالاحصار ته زیات زیان د پوځ د موجودیت له امله رسېدلی، چې تر ټولو زیات زیان په 1980 عیسوي کلونو کې د شوروي د یرغل پر مهال او وروسته په 1992 کال کې د مجاهدینو ترمنځ د کورنیو جګړو او چاودنو له امله ډیر زیات زیان وراوښتی دی. په 2000 لومړي کال کې د ګردیز بالاحصار د پکتیا د والي باچا خان زدران او د هغه د مخالفو کمانډانانو د پوځونو ترمنځ د جګړې ډګر و، چې له امله بالاحصار ته ډیر زیات زیان واوښتی. تر اوسه هم د ګردیز تاریخي او لرغونی بالاحصار د نظامیانو په لاس کې دی او دفاع وزارت چاته دننه د ورننوتلو اجازه نه ورکوي. د پکتیا ولایت فرهنګیان، لیکوالان، خبریالان او د ادب مینوال وایي په کار ده چې یاده کلا د دفاع وزارت له منګولو څخه خلاصه او د پکتیا د تاریخي توکو د موزیم په توګه سره وکارول سي. دوی وایي د اطلاعات او کلتور وزارت او د یونسکو سازمان باید د سیمې په کچه د دې مهمې تاریخي ابیدې په ساتنه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. دوی وایي که په دې ځای کې د زون په کچه موزیم او د سیل ځای جوړ سي، نو اړوندې ادارې ته به ترې په کلنی ډول کافي عواید هم ترلاسه سي.